په خوست ولایت کې د قرآن کریم حسن قرات د غسیالۍ د ارشاد حج او اوقاف ریاست له لوري د اتصالات مخابراتي شرکت په مالی لګښت ترسره شوې چې د یاد ولایت سربیره د پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ شمېر قاریانو هم پکې برخه اخیستې وه. د خوست د ارشاد حج او اوقاف ریاست مسؤلین دا ډول سیالۍ ګټورې بولي او له قاریانو غواړي چې خپل زده کړې لا پراخې کړي. سئین خوست ولایت قاریانو تاسو قرآن کریم کې ښه کوشش وکوئ، قرآن کریم په ښه نظم باندې زده کړئ، قرآن کریم په ښه تجوید باندې زده کړئ، په قرآن کریم لپاره شپې رڼې وساتئ، د قرآن کریم لپاره ورځې صرفې کړئ. بل لور ته د اتصالات شرکت د یادو برنامو مسؤل وایي چې له یادو سیالیو یې موخه د قاریانو لا تشویق ده چې د هیواد په سطحه به د قرآن کریم حسن قرات په برخه کې غوره قاریان معلوموي او وروسته به یې په یو لړ مادي او معنوي ډالیو هم ونازوي. انشاءالله دا برنامه نه به درې بهترینه انتخابیږي چې دوی به بل پړاو په کابل کې د نورو زونونو چې کسان راځي هغوی سره به دوی دویم پړاو سیالي وکړي. لس بهترینو ته به اتصالات لخوا نه جایزه ورته ورکړل شي. په دغو سیالیو کې برخه اخیستونکو قاریانو د دې ډول سیالیو په ترسره کېدو خوښي څرګندوله او په راتلونکي کې دې ته ورته د نورو سیالیو غوښتنه یې هم کوله. نوی تنکي ځوانان قاریان حافظان دې سره ډېر تشویقېږي او بل یو په چنده محنت کوي ځکه چې هر سړی خپل استعداد وپېژني. که یو بل قاري دنه ښه تلاوت وکړي پاینده کې دا کوشش کوي چې دنه زه مثال ښه تلاوت وکړم پاینده کې، نو د دې سره چې علم نه وي بیا حافظ هغه قاري کمال ته کوم اصلي مقصود ته نشي رسېدلی. یاد دې وي چې د اتصالات مخابراتي شرکت له لوري دا 18م پړاو سیالۍ دي چې د ارشاد حج او اوقاف وزارت سره په هماهنګۍ په ټول هیواد کې ترسره کیږي.